السلام علیکم ګرانو دوستانو، غواړم چې نن تاسو ته په موبایل کې د موبایل د هاسپاټ او یا د وای فای د کوډ بدلولو او یا په هغې باندې د نوي کوډ لګولو طریقه در وښایم. یعنې څنګه کولی شو چې د موبایل د وای فای یا د موبایل د هاسپاټ کوډ موږ بدل کړو او یا په هغې باندې نوی کوډ ولګوو. یعنې که ستاسو په موبایل کې انټرنټ وي او ستاسو په هاسپاټ یا په وای فای باندې کوډ نه وي، نو بیا هر څوک کولی شي چې ستاسو د موبایل انټرنټ په خپل موبایل کې استعمال کړي. او که چېرته په دغې باندې کوډ و، نو بیا هیڅوک هم نشي کولی چې ستاسو د موبایل د انټرنټ نه استفاده وکړي او په خپل موبایل کې استعمال کړي. نو که تاسو غواړئ چې په خپل موبایل کې د وای فای او په هاسپاټ باندې کوډ ولګوئ، نو ویډیو خامخا تر اخره پورې وګورئ او که ویډیو مو خوښه شوه نو ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او که چینل مو نه سبسکرایب کړی زموږ چینل سبسکرایب کړئ، زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته راورسیږي. نو راځئ ګورو چې دغه کوډ څنګه بدلیږي او څنګه نوی کوډ ورکولی شو. نو تاسو به اول خپل موبایل کولاو کوئ. چې موبایل مو کولاو کړو، دغه آپشن تاسو ته ښکاري په سکرین باندې موبایل هاسپاټ لیکل شوی. نو دغه موبایل هاسپاټ باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به تاسو ته بیا یو آپشن راشي مخې ته. تاسو ګورئ چې زما د موبایل د وای فای دغه پاسورډ دی. نو تاسو به دغه ډیټیل باندې کلیک وکړئ. چې کله مو ډیټیل باندې کلیک وکړو، نو دلته تاسو اوس کولی شئ د خپل موبایل د وای فای پاسورډ چینج کړئ. دغه پاسورډ به تاسو کلیک کړئ او دغلته به تاسو بیا یو نوی پاسورډ ورکړئ خپل موبایل وای فای ته. نو تاسو ګورئ زه دغه پاسورډ ختموم او دلته یو نوی پاسورډ لیکم. نو چې کله مو نوی پاسورډ ولیکو، بیا به دغه سیو بټن باندې کلیک وکړئ. نو چې سیو بټن باندې کلیک وکړو، نو دغه پاسورډ به چینج شي. نو یو بله طریقه هم تاسو ته ښایم. تاسو به بیا لاړ شئ هغه ځای ته او دغه موبایل هاسپاټ باندې به تاسو زور وکړئ. نو تاسو به ډایرکټ هغه ځای ته بوځئ چېرته چې پاسورډ چینج کیږي. نو دغلته به تاسو بیا پاسورډ کلیک کړئ او دلته تاسو کولی شئ چې د خپل موبایل د وای فای پاسورډ چینج کړئ. نو نوی پاسورډ به ولیکئ او په دغه سیو بټن باندې به کلیک وکړئ. نو ګرانو دوستانو، دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي نو خامخا یو لایک ورکړئ او ملګرو سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.